چې ورشه په دې کلي کې وګورته چې ښکلی ماشوم یي راوړه خان و که پاچا چې زه ما ته یو ښکلی ماشوم راوله. هغه چې لاړ خپل ماشوم یې تور بچی راوړ ورته. هغه ورته ویل چې لاړ شه وګرځه یو ښکلی ماشوم ما ته راوله. هغه چې لاړ بیا هم دا خپل بچی. نو اخر پاچا ورته وویل چې یو ښکلی ماشوم ما ته راوله. هغه ویل چې زه په دې ټول کلي کې وګرځېدم د دې ماشوم نه مې ښکلی پیدا نه کړ. دا خو هغه دپاره ښکلی دی، اما د نورو قضاوت خو بیل دی. موږ باید هر شی چې کوو سالمه نیوکه ومنو او د نورو د قضاوت په اساس باندې په خپل شي باندې درست قضاوت وکړو. که موږ ته دا پته لګېږي چې زما لیکنه کمزورې ده، د کارغه بچی دی یا د مسلي زوی دی، زه باید ومنم. برعکس که څوک د شین توتي بچي ته د کارغه بچی وایي او هغه یې نه مني، بیا دی وایي چې وګوره که نه زه چې نیوکه کوم هغه دی نیوکه نه مني. نو و بابا ستا نیوکه خو په ځای نه ده، هغه خو تور نه دی خو شین دی. نو دغسې نیوکو په مقابل کې دغسې دا ناسالمه نیوکه ده. نو ناسالمه نیوکه منل سم کار نه دی، هغې په مقابل کې باید ځواب وویل شي. ادب که کله موږ کمزورې ادب ټولنې ته وړاندې کوو او په موږ باندې دا نیوکه کیږي چې ادب د کمزوری دی، لہذا موږ باید دا استدلال د چا سره ونه کړو چې کمزوری یي او نواقص پکې او موږ ته دا په ثبوت ورسېده او قانع کړی شو باید قناعت وکړو. که نه موږ په دې پوهېږو چې دغه کمې نیوکې را باندې کړي دي دا بېځایه، سره د دې چې فطرتا هر انسان چې دی دا په ځان نیوکه نه زغمي، نه مني. که یې ومني او سالمه نیوکه یې دا د پرمختګ لاره ده. که ناسالمه یي خو چې سالمه نه مني نو ناسالمه به څنګه ومني؟ الله تعالی چې آدم علیه السلام پیدا کړ نو د لومړنۍ امتحان او ازموینه یې د ملایکو سره راغله. اول ملایکو هم خپل دغه وړاندې کړ چې ته داسې یو څوک په پیدا کوې چې هغه به په ځمکه کې قتلونه کوي، دا به کوي هغه به کوي، ځکه هغوی خو وړاندې نه د پیرانو پاچاهي لیدلې وه. نو الله پاک ورته وویل چې زه چې پوهېږم تاسو نه پوهېږئ. بیا چې کله د امتحان وخت راغی چې آدم علیه السلام د ملایکو سره په امتحان کې شو، نو آدم علیه السلام وګټله، ځکه هغه څه شی چې انسان یا آدم علیه السلام ته الله تعالی ښودلي وو هغه د ضرورت او ملایکو چې نفس یې نه لرلو، هغه شیانو سره کار نه لرلو. نو لہذا په هغه امتحان کې ملایکې پاتې رالې او آدم علیه السلام هغه وکړه، کامیابي حاصله کړه. نو کله چې ملایکو هم خپله انتقاد کړی دی یا نیوکه کړې ده، یا شیطان بل دغه و چې هغه نیوکه وکړه. کله چې الله تعالی ورته وویل چې اسجد لآدم، نو ملایکو خو سجده وکړه فسجدو الا ابلیس، مګر ابلیس ونه کړه. کله چې ابلیس ونه کړه هغه هم خپل انتقاد لرلو یا خپل کراکتنه یې وړاندې کوله، په دې معنا چې زه خو له نور نه پیدا یم یا زه د اور نه پیدا یم او دا چې دی د خټې نه پیدا دی، لہذا زه یو غرور یې وکړ او غرور ډېر بد شی دی. گفت شیطان من ز آدم بهتریم تا قیامت گشت ملعون لاجرم. تر قیامته پورې شیطان لعنتي شو او تر هغې پورې چې اوس هم لعنتي دی او بیا به هم لعنتي او ځکه چې د الله تعالی حکم یې ونه منه. انتقاد خپل ناسم انتقاد یې وړاندې کړ. موږ وایو چې هر کله چې یو انتقاد ناسم وو په یوه لیکنه باندې، ناسم انتقاد باید موږ وړاندې نه کړو. زموږ د کره کتونکي سره او زموږ د لیکوال دواړو سره باید انصاف وي. هغه د محمدین مقید دا شعر راته رایاد شو چې یوسف که په کوهي کې د انصاف کوي غږونه، کوي برادران پیراهن سره انصاف. لکه
یعقوب علیه السلام چې کله خپلو زامنو ته ویلې چې تاسو یوسف ځان سره مه وړئ، تاسو به ترې غافله شئ، دا به لیوه به یې وخوري. خو کله چې د یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام ته د یوسف علیه السلام هغه کمیس راوړ چې روغ و، نو یوسف علیه السلام هم خپل انتقاد یعقوب علیه السلام هم خپل انتقاد وړاندې کړ. وویل چې دا څنګه شریف لیوه و چې د هلک یې خوړو او کمیس یې همداسې روغ ترې ویسته. نو هغه انتقاد او هغه کره کتنه چې وه هغه په ځای کره کتنه وه، یعنې د خپلو زامنو هغه خبره چیلنج کړه او هغوی چې الله تعالی د کوم دغه سره مخامخ کول اخر یې هغه مخامخ کړل. ځکه یوسف علیه السلام ته الله تعالی پیغمبري ورکړه، الله تعالی ورته مقام ورکړ. دا هغه څه چې خوب یې لیدلی و چې انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر آیت لی ساجدین، لمر او سپوږمۍ او ستوري ما ته سجده کوي. آخر هم کله چې کیسه خو ډېره اوږده ده، بیا هم چې کله یوسف علیه السلام پاچاهي ته ورسېدو، د مصر په خزانو باندې واکمن شو، همدغه ورونه او همدغه پلار او دا چې بیا ورغلل یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام سترګې بیرته جوړې شوې په داسې حال کې چې بلکل هغه سپین ختم شوي وو، د نظر یې بلکل له منځه تللی و. خو کله چې د دغه نه د مصر نه هغه دغه ورته راوړه د یوسف علیه السلام جامې او په سترګو یې ووهلې، بیرته سترګې روښانه شوې او چې ورغلل بیا اخري دغه دا دی چې یوسف علیه السلام سره مور او پلار کېناسته او دغه 11 ورونه یې ورته تعظیم وکړه. نو د خدای خبره هغه ډیره مستحکمه خبره وي، لکه څنګه چې ملایکو ته الله پاک ویلي چې زه چې پوهېږم تاسو نه پوهېږئ، همداسې موږ ته هم وایي چې زه چې په څه پوهېږم په هغه تاسو نه پوهېږئ. انتقادونه او دغه ډیر زیات وړاندې شوي دي په ژوند کې، په ټولنه کې، او هغه انتقاد چې هغه سالم انتقاد وي، هغه پر ځای انتقاد وي، هغه ځای لري، خو ناسم انتقاد هغه ځای نه لري. او موږ باید سالمه نیوکه چې هغه د ارواښاد الفت په وینا باندې چې هغه په خپل اثر لیکوالۍ املا و انشا کې وایي چې دلته ادب د ادب مخه نیولې ده، ځکه یو پر بل ادبي انتقاد نشي کولی. یعنی دا هغه سم انتقاد دی چې استاد الفت یادوي. همدغه سبب دی چې پښتو لیک کې ادبي غلطۍ چې ارواښاد الفت ورته دغه کوي یادونه کړې ده، نو دا باید وایي چې نه دغه کېږي. لکه وایي دا ادبي غلطۍ باید په داسې شکل نه، هغه ډېر یو ښه مثال ورکوي لکه د پارلمان غړی چې وایي مسؤلیت لري او څوک پرې اعتراض نشي کولی. وایي چې دلته خبرې بېطوله دي او بېطوله او خبرې باید په کار نه وي چې ناسم او صحیح معلوم نشي. یعنې معنا دا چې خبرې باید په طول باندې وي او مسؤلیت باید نه وي، ځکه ادب باید د ادب مخه ونه نیسي. وایي چېرته چې د خبرو طول نه وي، د خبرو قدر او قیمت هم نه وي. نو موږ باید د خبرو دپاره یو ښه طول رامنځته کړو او قدر او قیمت باندې باید پوه شو. نو سالم انتقاد او په سالم شکل باندې دا باید موږ ترویج کو، رواج کو، او هیڅ وخت باید موږ دا کوشش ونه کړو چې د انتقاد مخه ونیسو. البته د سالم انتقاد او د ناسالم انتقاد نه باید ځان وژغورو، ځکه ناسالم انتقاد بیا د یو چا د مخنیوي د ادبي هڅو او د ابتکار د مخنیوي سبب ګرځي. نو ډیره زیاته مننه ستاسو له توجه نه. زموږ راتلونکی بحث به پر لیکنښو وي. هیله ده چې راسره پاتې شئ، ځکه لیکنښې هم د لیکوالۍ لپاره هغه تخنیکي اصول دي چې موږ تاسو ورباندې پوه اوسو. ډیره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. کور مو ودان.